رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې میاشت کې الله رب العالمین زما امت لا د نور امتونو په نسبت 15 خصوصیات زیات ورکړي. روزه خو په ټول امتونو باندې فرض وکړه، یوازې په موږ باندې نه، خو الله په قرآن کې ویلي دي زموږ د تسلی دپاره چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو په تاسو روزه فرض کړې شوې ده لکه څنګه چې الله وی ما په مخکینو قومونو باندې فرض کړې وه. دا الله موږ له یو تسلي راکوي لکه یاریږئ ما چې په دې روژه باندې تاسو ورځئ چې یاره دا جوړه ګرانه ده، دا هېڅ ګرانه نه ده. ستاسو نه مخکې چې څومره قومونو په ټول هغه دا روژه راغلې ده، دا تسلي داسې ده چې یو لاره وي لاره او په هغې لاره باندې تګ وي. نو که تا ناخبره یو څوک په هغې لاره نی تلي نو ته په دې زړه کې کره لرې بلکې چې خدای دا لاره به څنګه وي، دا به په کومه طریقه ځمه. او که تا ته خلک وایي چې په دې لاره ځمه، په دې خو روزانه خلک روالي، په دې خو دومره خلک لاړل چې نو ته وایې ښه چې خلک پې لاړل نو خبره اسانه شوه. الله هم وایي دا داسې لاره ده چې ستاسو نه مخکې څومره قومونو ټول په دې لاره باندې تلي، نو اسانه شوه خبره. نو روژه په نورو قومونو کې هم وه، خو د نورو قومونو دپاره دا 15 خصوصیات نو دا صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دا د دې امت دپاره دا خصوصیات دا مختص دي، دا خاص د دوی دپاره دي. 15 خصوصیات کم یو دي ووایه پای کې یو خصوصیت دا دی چې نورو بعضې څیزونه د انسان طبیعت او فطرت سره تعلق لري. دا وي داسې لکه تنده دا فطرت دی، لکه لوږه دا فطرت دی، لکه دا خوله راتلل دا فطرت دی، دقه شان دا او دسمات قضای حاجت دا فطرت دی. داسې د انسان دا فطرت هم دی. ما ته لږ متوجه شئ چې انسان باندې کله لوږه راشي، لوږه نو د دې معدې د لوږې د وجې د دې معدې نه یو بلاس روځي او هغه بلاس بیا د خولې په ذریعه روځي، نو هغه لږ بدبوداره وي، هغې کې بین وي. لکه تاسو دا خصوصا د دې ماشومانو دا معده ډېره زیاته طاقتوره وي، چونکې هغه نوې روانه وي. نو دا ماشوم چې سار راپاسي داسې د 7 کالو 9 کالو 10 کالو نو ته دې ځان سره یې که نو ده څه خوړلي نه وي، د دې د خولې نه ډېره بوی داسې ځي. یا د چا معده مضبوطه وي نو د هغه چې کله لوږه پرې راشي نو د هغه د خولې نه بدبویي روانه شي. اوس د بدبویۍ دا صفت دی، د بدبویۍ دا صفت دی او دا دغه دی چې بدبوی راځي نو په انسان باندې بدبو څه چل کېږي؟ وایه بدبو په انسان باندې بده لګي که نه؟ شا اوده یې ټول اوده یې. انسان فطرت دا دی چې بدبو په ده باندې بده لګي. ځکه چې تاسو ګورئ داسې روان یو چېرته بدبو یې نو زر دا پوزه داسې پټه کړي، دا د انسان فطرت دی. اوس د دې روژې په وجه باندې خصوصا د دې ماسپښین نه پس د مازدیګر نه پس معده چونکې خالي ده نو د دې خولې نه بدبویي روانه شوه. نو ما تا توی په انسان باندې دا بدبویي بله لګي، خو دا الله رب العالمین دی امت له دا خاصیت ورکړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته چې دقه بدبو چې دا د لوږې د وجې د روژهدار د خولې نه روځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بدبو په الله باندې د مشک او د عنبرو نه زیاته خوږه لګي. دا بدبو په الله باندې د مشک او د عنبرو نه زیاته خوږه لګي. دا ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. ګورې مسند احمد زمونږ د احادیثو معتبر کتاب دی، بهقی زمونږ د احادیثو مستند کتاب دی، دا په هغې کې دا حدیث دی. او زه تاسو ته اکثر یو خبره کومه چې دا لوی لوی د احادیثو کتابونه دا د علماو دپاره وي. په دې دا عام خلک، دا عام چې کوم خلک دي علما نه دي، په دې باندې نه پیږي. خو زه یم که یو سړی وي چې دا ته د څه نه وی نو زه د عامو خلکو دپاره دا خبره کوم. نور دا د مستندو احادیثو نه دا ثابت دی چې یو ښکلي کتاب دی چې ریحانة الهند
او محدث کبیر حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب رحمه الله چې یو عظیم محدث، یو عظیم عالم، یو عظیم صوفی، یو عظیم بزرگ، او داغه د بزرګۍ خود دا اندازه ولګوي چې هغه الله رب العالمین کله هغه ته وفات راوستنو په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک په خوا کې الله دفن کړی دی په جنت البقیع کې. نو د هغه یو کتاب دی چې په دنیا کې ډېر پړاویږي، د قبولیت دا نشان دی چې د هغې د مستفید کېږي خلک چې هغه فضایل اعمال دی. نو هغې کې هم دا حدیث موجود دی او نور د احادیثو په غټو کتابونو کې. نو دا د فضایل اعمال دا خبره تاسو ته دې دپاره کوم چې دا د عامو خلکو دپاره کوم چې یو سړي وایي یاره دا حدیث کوم ځای دی، نو دقیق کې بیا وګوره. او نور مستد احمد و بهقي او دا حدیث نور کتابونو کې دا حدیث ده. وی دا مشک دا بوی په الله د مشک د عنبرو نه زیات خوږ لګي. توجیه صدوره توجیه علما وی دا د دې د وجې الله باندې دا لګي چې د دې اته توجیهګان بیان کړي دي، خو زه راته صرف درې بیانوم د وخت د کمی. یو دا ده چې الله به د دې بدبو به الله باندې دومره خوږه لګي چې د دې بدبو په بدله کې به الله رب العالمین څه چلو کړي. رونو مرګ دا به هر چا له راځي، او بیا د مرګ نه پس لویه مرحله موږ ته کومه یو ده، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم. قبرونو نه به پاسو. اوس د قبرونو نه پاسېدل رونو ډېر زیات سخت دي. څومره سختی یې هغه د رسول الله مبارک هغه حدیث چې اوس زه بیانوم په هغې باندې وخت ډېر لګي. خو حضرت عیسی علیه السلام ته الله وی چې ته ډېر لوی الله عظیم انسان پیدا کړی، نو الله ورته وی والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. پتا به سلامتیای چې کله ته الله پیدا کړی، پتا به سلامتیای چې کله ته د دنیا نه رخصتېږي، مرګ سخت دی، او بیا چې کله ته د قبر نه پاسې د الله د طرف نه پتا باندې سلامتیای. د قبر نه چې سړی پاسي کنه نو د بعضو اعمالو په وجه باندې رسول الله مبارک وی بعض انسانان به الله د خنزیرانو په شکل باندې پاسي، الله دې موږ ساتي. بعضې به د سپو په شکل پاسي، بعضې به د بیزوګانو په شکل باندې پاسي. نو دا سخته مرحله ده رونو. نو علما وی د دې بدبو د وجه چې دا کومه په الله باندې خوږه لګي، د دې په بدله کې به الله تعالی دا انعام درکړي چې ته کله د قبر نه پاسې که نه نو ستا د دې خولې نه به داسې خوشبویي روانه وي چې ټول هغه میدان به الله رب العالمین د دې خوشبو د وجې معطر کړي. او دویم نمبر علما دا بیانوي چې بیا د محشر میدان، نو د محشر په میدان کې به د دې خولې نه داسې خوشبویي روانه وي چې دا ټول د محشر میدان به معطر کړي، او دا به پته لګي چې دا پلان کې د دې خولې نه دا خوشبویي ځکه روانه ده چې د روجه په حقیقت کې نیولې ده. خدای دې دغه زموږ نصیب کړي. خو دلته حضرت شیخ صاحب چې کم توجیه بیان کړې ده هغه ډېره اعلی ده، هغه ډېره ښایسته ده. هغې درېیمه توجیه دا بیان کړې ده چې دا خبره د امر د باب د محبت سره ده، د عشق سره ده، د مینې سره ده. ګوره لومبې ما ته تاسو دې خبرې ته وګورئ چې کله موږ د دې دنیا دا عشق او دا محبت کو دا مجازي، نو ګوره د مجازي عشق او د محبت دا انداز وي چې چا سره ته عشق ساتې په چا مینې، زه پښتو کې به ووایم چا سره دې مینه ده، نو ګوره دغه معشوقه ده چونکه ستا د سره محبت ډېر زیات دی که نه، نو که هغې معشوقې خیرنې جامې مچولي په تا ښه لګي چې دا سر پې ببرم وي بس ستا ورسره د هغه مینه ده نو ښه ده باندې لګي. او کو ډېر هم زیاته دغې خو چې عشق دی ورسره په تا به ښه لګي. بلکې زموږ د علما یو خبره کوي، زموږ د علما، او دا زموږ د دې کراچۍ یو ډېر لوی عالم دی مفتی ظهرولي خان صاحب، دا هغه وایي ډېر لوی محدث تېر شوی دی، هغه وایي د لیلا او د مجنون دا قصې ډېرې مشهورې دي که نه، نو دا مجنون چې و که نه دا ډېر زیات ښکلي و، او دا لیلا ډېره زیاته بدرنګه او بدرنګتوب یې اندازه د دې نه ولګوي چې لیلا ته لیلا د دې د وجې وایي تور ته دا لیلا تکه توره وه، تکه توره وه.
خو بس د مجنون په زړه کې ور پروتې وه نو بس سمه ور پروتې وه نو هر څه نه پې ور تېرو. نو دا د عشق او د محبت خبرې دي کې توروالي او سپینوالي او خړوالي او دغه نه وي چې کله عشق راغی هر سړي باندې هغه شي ښه لګي. اوس دا ذهن لږ دې خوا راواړوي دا روجه د چا حکم دی؟ جواب راکې الله. او داسې د الله حکم دی چې ما تا ته وي خاص الله پورې مختص دی. خو دا نور اعمالي که نه نو ته به خلق به دغه شي. خو دا روجه داسې دی خو ته په کمره کې دننه ناسې ورده پسې بند دی او فرج کې خوراک سکاک هر څه پراته دي هر څه تا نه څوک خبرېږي نه خو ته یې وکې. خو ته وې نه دا حکم د الله دی او الله خو ما ویني که نه. رونو دا انتهایی د الله سره د مینې او د محبت اظهار دی. نو دا روجه الله ته دومره محبوبه ده دومره محبوبه چې د دې روجې د وجې د الله ته محبوب ګرځېدلې نو الله یو قسم زبه ده انتهایی دغه سره وویمه چې کو په صحیح طریقه موږ روجه نیولي که نه نو موږ د الله معشوقي او الله زموږ عاشق دی. نو په عاشق باندې د معشوقو هره داخلګي نو کو ستا د دې خولې نه دا بدبویي روانه ده نو دا د الله د یارې روانه ده د الله د حکم نه روانه ده. نو د الله تا سره دومره مینه او محبت راغلی دی چې د هغې مینې او د محبت د وجې دغه بدبویي په الله باندې د مشکو د عنبرو نه زیاته خوږه لګي. ذهن ته به خبره راغلی انشاءالله. نو یو صفت الله دې له دا ورکړی دی. دویم نمبر صفت او خصوصیت الله دې امت له دا ورکړی دی چې جنت هر ورځ د دوی دپاره مزین کیږي. دا الله دې امت له ورکړی دی. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو د مشکات مبارک حدیث دی وایي چې کله د ورکوټي اختر میاش روخیږي او دغه د ورکوټې ورځ اختر شروع شي وی د دغه ورځې نه الله فرشتیو ته الله حکم وکړي او په جنتونو کې ولګوي چې شابه کار شروع کړي او جنتونه مزین کړي. یو میاشت را روانه ده چې یو کال پس به راځي زما هغې محبوب ترینو خلکو له چې دا میاشت به د رمضان راشي او دوی به روجې نیسي دا جنت والا د نن ورځې نه خوبصورته او کار او مزینتوب پکې شروع کړي. دا د اول د ورځې نه الله داسې شروع کړي. نو رونو دا ول الله مزین کوي او دا رونو داسې چل وي چې دا مزین کول او دا ښکلي کول دا کور الله الله کوي چې څوک محبوب را روان وي. لکه زه به تاسو ته مثال د دنیا ویم ما ته وګورئ تاسو کې اکثر دا ځوانان ودونه کوي نو چې کله سړی واده کوي نو کویدنو کې بیا چې نیټه کله کېښودي کي نو دی ول د کور بندوبست شروع کړي کور جوړ کړي نو بیا کور پالیستر کړي نو بیا کور روغن کی نو چې دا نیټه کېښودی شي نو بیا پکې د کمره کې لګیایي ډیکوریشن شروع شي پالنګ او خشته مزیدار بیډ د پاسه پې ښکلې بیډ شیټ او بیا پکې سیري ولګوي او قمقمي ولګوي او پردې ولګوي. ولې څه چل دی شاهد قاري صاحب ته خو پې لا ورغلې نه یې خاصې خبره کومه بیبي نارې را روانه ده که نه محبوب غس را روان دی لیلا را روانه ده نو تا ولا کور مزیدار کړي او خشته کړي او کوټه دې ولا مزیداره کړي. تاسو ټول د الله لیلاګان یې روان یې وته نو الله راته د وخت نه جنت خشته کوي. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. نو دویم نمبر دا چل دی چې الله د دوی دپاره جنت مزین کوي. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین سرکشه او خطرناک او هغه لوی لوی شیطانان الله وتړي په رمضان کې او دا رونو حقیقت هم دی. تاسو ګورئ نه خدای دیو کې داسې رمضان کې ګناه لږه کمه شي جماعتونه آباد شي زموږ په جومات کې ځای نه وي د مازدیګر زه بیا بره راوخېږم نو شیطانان تړلي شوي دي که نه خلک لګیا دي تلاوت هم زیات کوي ذکر و اذکار هم زیات کوي نو شیطانان تړلي شوي دا د دې وجه دا ده مخې ته ښځه راشي نو ډېر خلک داسې شته زه به وایم 75% خلک داسې شته چې د نظرونه الحمدلله حفاظت هم کوي. الله دې موږ ته را نصیب کړي.
غیبت نم ځان ساتي، تسبیح وسری دي، تلاوتونه هم کوي، دا د سار مزلم خپه وخت باندې راشي، دا ټول کوي. دا ولی ورونو د دې غټه وجه دا د شیطانان تړلي شوي دي. خو بعضې بدبخته پکې وي د هغه شیطان ډېر مضبوط وي. نو زما دې کلي کې م یو درې څلور شته، د دوی شیطانان ډېر مضبوط دي، د سره راځي نه. نو دا الله رب العالمین د دې امت دپاره دا صفت جوړ کړی دی چې د دوی دپاره شیطانان الله سرکشه کړي دي. او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د دوی دپاره د دریاب کبان د مغفرت دعاګانې کوي. د دریاب کبان د دوی دپاره د مغفرت دعاګانې، دا صرف د دې امت. دا څنګه دعاګانې کوي؟ دو توجیهګانې اسانې راته بیانو چې ستا ذهن کې راځي. ورونو داسې چل دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا د هغه د خولې وینا ده چې کله یو انسان نیک اعمال کوي که نه، نیک اعمال مونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، زکات وغیرہ، ذکر و اذکار، نو وی الله رب العالمین، دا ګوره رسول الله مبارک وی الله رب العالمین حضرت جبریل ته وی چې دا پلان کې دی، دا ایران ګل حاجي صاحب، یا دا پلان کې، یا دا ډیګري دا دی، یاره دوی ډېر زیات نیک اعمال کوي، زما دوی سره ډېر زیات محبت دی، ډېره مینه مې ده. الله وی جبریل ته وی. نو جبریل علیه السلام راشي، نو چې په اسمان کې څومره فرشتي دي ټولو ته وی الله راته وی چې د پلان کې سره مې ډېر زیات محبت دی. نو هغه فرشتي نورو فرشتو ته وی، نو د اسمان د عرش فرشتي د اسمان فرشتو ته وی، د اوم اسمان فرشتي اوم شپږم والا ته وی، داسې بیا راځه د لومبي اسمان ته. نو بیا چې کومې د ځمکې فرشتي دي دوی ته خبر راورسي چې د پلان د الله پلان کې سره ډېر محبت دی. نو دا فرشتي خوري شي او چې دا څومره مخلوقات دی، دا څومره مخلوقات د دې ټولو زړونو کې واچوي چې د پلان کې سره د الله ډېر زیات محبت دی. نو بیا رسول الله مبارک د دې د دلیل دپاره د قرآن شریف یو آیات وي چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي، مونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، زکات کوي، نور نیک اعمال کوي، سیجعل لهم الرحمن، ډیر زر دی چې الله به دوی په محبت باندې ونیسي، الله به د دوی سره محبت شي. نو دغه خبره د کبانو زړه ته ورسي. او ورشم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقل نه، د پوهې نه کبانو تخصیص دلته قاری صاحب ځکه یاد کړ چې دا نور مخلوقات خو د څه د ځمکې د پاسه دي او دا د ځمکې دا لاندې دي. نو چې د ځمکې هغې لاندې ته ور ورسوي نو د پاسې هغې ته خو به په طریقې اولا باندې رسوي. نو د دې ټول کائنات د خلکو د سره محبت جوړ شي. نو د دریاب کبان ولا ځکه دعاګانې کوي چې دا الله ورسره محبت دی، دا الله ورسره مینه او محبت دی. او دویم نمبر زموږ د علما دا وایي چې دا کائنات چې قایم دی نو دا د څه د وجې قایم دی؟ د الله د نوم د وجې. دا رسول الله مبارک وایي چې دا کائنات د الله د نوم د وجې قایم دی. د الله نوم به څوک لي؟ مسلمان به یې چې مسلمانی وي، چې مونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، زکات کوي، د الله ذکر کوي، اذان کوي، د الله په نوم روژه نیسي، د الله په نوم روژه ماتوي، نو دا کائنات د دې روژهدارو د وجې قایم دی. نو کبانو ته پته لګي چې دا کائنات خو د دوی د وجې قایم دی چې نن مسلمانی قایمه ده. نو دا روژهدارو ته دا کبان ځکه دعاګانې کوي چې د دوی د وجې کائنات قایم دی او د کائنات د وجې زموږ دا رونق دی چې دا کائنات ختم شو، کبان سپي هر څه ختم، نو ځکه ورته دعاګانې کوي. او پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان المبارک دا اخیری شپه شي، لکه اختر ته څومره ورځې پاتې دي؟ یو ورځ پاتې ده. اختر لکه بس بیګاله شپه ده او بله ورځ ته اختر دی. نو د اخیری شپه د رمضان
دا خصوصیت الله دې امت له ورکړی دی چې د دقې اخیرې شپه باندې الله رب العالمین چې دا څومره روجهدار دي دا څومره روجهدار او چا روجي نیولي دي او په حقیقت کې نیولي دي د حقیقت روجه راته زه بیانوم په حقیقت کې نیولي دي نو چې دا څومره روجهدار دي دا څومره روجهدار الله وی د دې اختر نه چې دا کومه اخیرې شپه د رمضان ده دا کلهم چې څومره روجهدار دي الله وی د ټولو مې مغفرت وکړه نو پرشتو رسول الله مبارک وی الله ته وی ولدا د لیلۃ القدر شپه ډیره مبارکه ده ان شاء الله د هغې فضیلت پرته چې کله هغې ته جمعه پاتې شي درته بیانوم وی ولی یا الله دا د لیلۃ القدر شپه ده څه چې دا دومره خلک ته وبخل اوهو دا الله دا جواب لږ وورئ او لږ د زړه په غوږ یې وورئ وی الله ورته وایي چې نه دا د لیلۃ القدر شپه نه ده نو دا دومره اعزاز دی ولا ورکوي وی دا هغې مزدور څه جزا ده چې هغه په ښکلې طریقه باندې مزدوري وکړي په ښکلې طریقه مزدوري وکړي او داسې مزدوري وکړي چې هغه مالک ته خوشحاله وي نو د هغه لپاره جزا ورکول پکار دی او که نه دي فرشتي وی بالکل پکار دی وی دا زما بندگان دي دا 10 ورځې مزدوري وکړه او زما حکم یې ومنه زما په حکم یې امنا و صدقنا وکړه لوږې تېرې کړې تندې تېرې کړې شپې رولې کړې نو دا د لیلۃ القدر شپه نه ده دا مطلق هسې د دې ټولو روجهدارو ما مغفرت وکړه دا 15 صفات الله رب العالمین دې امت له ورکړي دي دا د روجې دا جزا به الله موږ له راکوي داسې